سلام، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ رامټ اوسئ. په دې ویډیو کې غواړو فیصدي وپیژنو او په دې پوه شو چې فیصدي په ایگزیکټ سیستم کې څه ته وایي او څه ډول ترې ګټه اخیستلی شو. په ایگزیکټ سیستم کې فیصدي د اسعارو د خرڅ او اخیستلو معاملو منځني نرخ ته وایي. د مثال په ډول باندې کېدای شي په یوه ورځ کې موږ څو معاملې په څو بېلابېلو نرخونو باندې ترسره کړو. خو په ایگزیکټ سیستم کې فیصدي برخه موږ ته دا ښایي چې موږ پیش فروش یو یا پیش خریده، یعنی زموږ اخیستل مخکې دي یا خرڅول مخکې دي. د دغه چارې معلومولو لپاره لومړی دې ته اړتیا لرو چې منځنی نرخ را پیدا کړو. د دغه چارې ترسره کولو لپاره لومړی ایگزیکټ سیستم پرانیزو او وروسته خپل ډیټابیس خلاصو. د ډیټابیس له پرانیستلو وروسته په عمومي پاڼه کې دلته فیصدي برخه کتلی شئ او کله چې دغه برخه پرانیزو نو ګورو چې د بدلونې فیصدۍ په برخه کې څه نشته او اړتیا ده چې موږ لومړی معاملات ترسره کړو تر څو دلته د بدلونې فیصدي وګورو. په لومړي سر کې دغه پاڼه بندوو او راځو د صرافۍ برخې ته. د صرافۍ برخې له پرانیستلو وروسته په بنام حساب برخه کې موږ خزانه ټاکو. په بنام برخه کې د پیسو مقدار لیکو او کرنسي ډالر ټاکو او د خرڅولو د نرخ له ټاکلو وروسته په خوندي باندې کلیک کوو. اوس مهال بیرته راګرځو او غواړو چې یوه بله معامله ترسره کړو. په حساب برخه کې یو ځل بیا خزانه ټاکو. په بنام برخه کې د پیسو مقدار لیکو، کرنسي USD یا ډالر ټاکو. د خرڅولو نرخ په ځای کې 4.40 نرخ ټاکو او په خوندي باندې کلیک کوو. له دې سره په بریالیتوب موږ دوهمه معامله هم ثبت کړه. اوس مهال اړتیا ده چې دریمه معامله ثبت کړو. د دغه چارې لپاره د حساب په ځای کې خزانه ټاکو، د پیسو مقدار لیکو او د پیسو کرنسي یو ځل بیا ډالر ټاکو. د خرڅولو نرخ په ځای کې 4.80 نرخ ټاکو او په خوندي باندې کلیک کوو. چې د دغه چارې ترسره کولو سره موږ وتوانیدو درې معاملې په درې بېلابېلو نرخونو باندې ترسره کړو. د مثال په ډول باندې په 4.40 په 4.50 او همداراز په 4.80 نرخونو باندې دغه معاملې ترسره شوي دي. اوس مهال غواړو چې څو نورې معاملې ترسره کړو او دغه ځل ډالر واخلو. د دغه چارې لپاره په بنام حساب برخه کې خزانه ټاکو. راځو مستقیما په جمع برخه کې د پیسو مقدار لیکو او ورسره کرنسي ډالر ټاکو. وروسته د اخیستلو نرخ په ځای کې 4 نرخ پرېږدو خو په خرڅولو نرخ په ځای کې 3.50 نرخ ټاکو او دغه معامله ثبتو. د یادې معاملې له خوندي کولو وروسته یو ځل بیا غواړو ورته معامله ترسره کړو. په بنام حساب برخه کې خزانه ټاکو او دا ځل په جمع برخه کې یو ځل بیا مقدار لیکو، کرنسي ډالر انتخابو او دا ځل د خرڅ نرخ په برخه کې 3.80 نرخ ټاکو او په خوندي باندې کلیک کوو. راځو او یوه بله ورته معامله ثبتو. په بنام حساب برخه کې خزانه ټاکو. د پیسو له مقدار لیکلو وروسته کرنسي ډالر ټاکو او راځو نرخ هم پوره 4 ټاکو او په خوندي باندې کلیک کوو. تاسې په لاندنۍ برخه کې کتلی شئ چې د دواړو ډولونو معاملې ښکاري. خو د دې لپاره چې فیصدي وګورو یو ځل بیا ډیشبورډ ته راګرځو او راځو په فیصدي باندې کلیک کوو. د بدلونې فیصدۍ له پرانیستلو وروسته په دغه برخه کې باید وټاکو چې لومړنی اسعار زموږ کم یو دی. مثلا موږ ډالر ټاکو او دوم اسعار هم افغانۍ ټاکو ترڅو په دغه اسعارو باندې موږ خپله فیصدي وګورو. او په دغه برخه کې د ایگزیکټ سیستم موږ ته ښایي چې موږ په خپلو معاملو کې پیش خرید یو یا پیش فروش. په دغه برخه کې تاسې کولی شئ وګورئ چې موږ 15,000 ډالر په بېلابېلو نرخونو باندې اخیستي دي چې د اخیستلو منځنی نرخ 3.2 دی چې یاد نرخ موږ ته د دغه درې معاملو منځنی فیصدي ښایي. تاسې دلته کتلی شئ چې دغه معاملې په 3.50 3.80 او 4 نرخونو باندې ترسره شوې وي. خو اوس مهال منځنی نرخ 3.2 دی. د دې ترڅنګ موږ 2,000 ډالر خرڅ کړي دي.
دغه ډالر مو په بیلابیلو نرخونو باندې خرڅ کړي دي. مثال په ډول باندې 1000 ډالر مو په 4.50 خرڅ کړي دي، 2000 ډالر مو په 4.40 خرڅ کړي دي او 4000 ډالر نور مو په 4.8 خرڅ کړي دي، چې د خرڅولو مقدار ټوټل 1000 ډالر کیږي او د خرڅولو فیصدي یا منځنی نرخ هم 4.25 دی. د ایگزیکټ سیستم دلته موږ ته دا ښایي چې موږ په دغه معاملاتو کې لا تر اوسه پورې پیش خریده یو، ځکه موږ 15000 ډالر اخیستي دي او 1000 ډالر مو خرڅ کړي دي. نو دې پایلې ته رسیږو چې موږ په 2000 ډالرو تفاوت باندې اوس مهال پیش خریده یو، چې منځنی نرخ موږ ته ایگزیکټ سیستم 4.55 ټاکلی دی. مطلب څه دی؟ د ایگزیکټ سیستم موږ ته دا لارښوونه کوي که تاسې 2000 ډالر په 1,53,000 افغانیو باندې واخلئ او نرخ یې له 4.55 څخه لوړ نشي، نو کولی شئ چې ګټه وکړئ. خو که له دغه نرخ څخه مو لوړ دغه ډالر واخیستل نو بیا به تاسو تاوان کوئ. خو که له دغه نرخ څخه لاندې موږ 2000 ډالر واخیستل نو ګټه به وکړو. او که چیرته مو په همدې نرخ نورې معاملې هم ترسره کړې نو نه به ګټه وکړو او نه هم تاوان. همدا ډول کولی شو دلته ورته نیټه مشخص کړو او د نن ورځې معاملو سربیره د پخوانیو معاملو چې د حوالې یا هم د پیر او پلور په جریان کې مو ترلاسه کړي وي منځنی نرخ وګورو. سربیره پر دې کولی شو د هرې معاملې جلا جلا منځنی نرخ وګورو. تاسو په یوه معاملې باندې ماوس خي بټن کلیک کړئ او بیا انتخابولو باندې کلیک وکړئ چې وروسته کتلی شئ د همدې معاملې منځنی نرخ موږ ته راښایي. او که غواړئ یو څو نورې معاملې په خپله خوښه وټاکئ دلته ورته نورې معاملې نښه کولی شئ او په پورته برخه کې منځنی نرخ کتلی شئ. که وغواړو چې د بدلونې فیصدۍ PDF له ځان سره ولرو په دغه برخه کې په PDF باندې کلیک کوو او وروسته له دې نه چې کرنسۍ مو وټاکلې کولی شو د دغه معاملو یا د بدلونې فیصدۍ PDF وګورو. له پاملرنې مو ډېره زیاته مننه. که غواړئ چې په دې اړه لا ډیر معلومات ترلاسه کړئ د ایگزیکټ سیستم له ټلګرام ګروپ، یوټیوب چینل او همداراز دغه سیستم له ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ.